په پاکستان کې تېره اونۍ یو لړ چاودنې ترسره شوې. پاکستان چې دا مهال د نړیوالو فشارونو او انزوا سره مخامخ دی، د کارپوهانو په وینا د چاودنې دوی پخپله کوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دا چاودنې له افغانستان څخه رهبري کیږي او هلته موجود ترهګر دغه چاودنې ترسره کوي. پاکستان د خپلو ناروا کړنو له امله چې د افغانستان په وړاندې لري، د دغو چاودنو وروسته د افغانستان سره خپلې پولې تړلې دي. د کارپوهانو په وینا پاکستان دا مهال د سخت فشار سره مخامخ دی، نشي کولی چې نړیوال تقینات ورکړي او په وړاندې دا ډول کړنې ترسره کوي. دا چې آیا موږ دومره مجبور یو چې د پولو په تړلو سره بیا هم پاکستان ته زارۍ وکړو، که نه همداسې تړلې دي پاتې وي. په افغانستان کې دا مهال هلته میشت مهاجر له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي. د کارپوهانو په وینا چې پاکستان نشي کولی په دغه ډول کړنو سره خپل ځان خلاص کړي. زموږ د نن ورځې موضوع هم همدې ته ځانګړې کړې ده چې آیا موږ دې ته ضرورت لرو چې پاکستان ته زارۍ وکړو چې پولې خلاص کړي، که نه همداسې تړلې دي پاتې وي. زموږ سره په خپرونې کې مېلمانه دي د کندهار د سولې د دارالانشا رئیس ښاغلی حاجي محمود مرساتي او لیکوال او ژباړن ښاغلی غفور پیروز. تاسو ته په ښه خلاص. شکر. ډېر مننه. مرساتي صاحب، دا ډول کړنې چې چاودنې په پاکستان کېږي، بیا هم پر افغانستان باندې تورونه لګول کېږي او په وړاندې دروازه تړل کېږي، اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي په دا ډول حالاتو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي راډیو تلویزیون درنو اورېدونکو لیدونکو او ګردې میز کې محترم غړو او ستاسو خپلې همکارانو ته سلام او احترام په وړاندې کولو سره، مثلا پاکستان اوس په یو ډېر بد منجنې کې ګیر دی. نړیوال فشارونه هم زیاتېږي او د امریکا متحده ایالاتو نوې رهبري، نوی جمهور رئیس هم په خپلو دغه کې قاطعیت ښیي او دوی هم وایي چې اصلا موږ باید په نړۍ کې د تروریزم او بنسټپالنې جرلې وکاږو. دا واقعیت دی چې په دې سیمه کې پاکستان یوازینی هېواد دی چې د تورستانو او دغسې شخړو ناخوالو مرکز دی چې یو خواته افغانستان بل خواته هند باندې دوی غواړي چې فشار راولي. ولې متاسفانه چې دغه فشار څه چې پر هند او افغانستان راځي دوه چنده ډکې تر خپله پاکستان وځي. دا چې پاکستان په دې 15 کاله کې افغانستان کې نوی بدلون راغلی دی، ورځ په ورځ د دوی پرستیژ، حیثیت او د دوی او دغه هر څه کمیږي، مخ پر کمیدو دی. او هغه سرشاره مرستې او کومکونه چې د افغانستان د مجاهدینو په نامه یا دغو په نامه ورته راتللي هغه هم پر ودرېدلې. نو دوی بیا هم د دغه وخت استفاده وکړه او دوه رنګه رول یې ولوباوه. امریکا ته بیا هم شین څراغ ښووی او طالبان بیا هم په پاکستان کې روزله، حمایه کوله. نو اوس چې بیا هم دوی فشار لاندې راغلي، غواړي چې نړیوال ته دوی یو بهانه پیدا کړي چې د تروریزم جګړې ته نه پاکستان کې نه دی. ولې زموږ د پاکستان دغه په افغانستان کې لرغه چې افغانستان همیشه په ډاګه اعلان کړی د افغانستان پالیسي او دولت اعلان کړی چې موږ هیڅ یو هېواد ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره دی د بل هېواد په مقابل کې وجنګېږي. او دا خو طبعا نړیوال ته هم ثابته ده چې دغه تروریزم په خپل افغانستان کې نه رشد کولی شي، نه نمو کولی شي، نه روزل کېدلی شي، بلکې افغانستان د 15 کاله تروریزم قرباني شوی دی او تروریزم سره جنګېږي. نو دا طبعا د نورو هېوادو څخه صادرېږي افغانستان ته چې د دو تمویل د منبع او تسلیه کول او روزلې رالېږلې معلوم دا دی چې ګاونډي هېوادونو څخه کېږي. ګاونډي هېوادونو کې لومړی قدم هغه دی پاکستان دی چې نور ټوله نړۍ هم په خبره ده، جان هم په خبره ده. ولې دا چې پاکستان دغونه په افغانستان نشي کولی، افغانستان چې پاکستان ته ضرر رسولی شي. اول د پاکستان چې دغه وی بالاخره زموږ دولت ته مجبور شو چې خپل ترانزیتي لارې وسیع کړي، د شمال شرق او شمال غرب او د غربي خواو څخه تا بهر ته د چای بهر د لارې لار پیدا کړله
او د چین تجارت اوس په اورګاډو کې هغه د ایرتان ته لا ورسېدله او دا چې اوس نوې دا د ورېښمو لار او یا فرض کړه د لاجوردو لار نوې جوړېږي چې د اروپا سره موږ وصلوي یعنې موږ د انحصاري ترانزیتي لارې څخه د پاکستان را خلاص وو ولې پاکستان زموږ په مقابل کې بند دی ځکه چې د پاکستان ټول تولیدات کې محصولات دي نورې دي د افغانستان د لارې مرکزي اسیا ته من ورسېدلی سي لار لري ولې متاسفانه که موږ لار پر بنده کو پاکستان اصلا یوه سنه بهر ته نشي صادرولی بیا خصوصا اسیا میانه ته چې دوی عمده دغه دی او بل به پاکستان د انرژي سره د ستونزو سره د قلت سره مخامخ دی انرژي هم هغه دی پر افغانستان باندې د ټاپي پروژه و او یا د کاسازر پروژه د برېښنا چې پاکستان ته تېرېدله ولې پاکستان دغه هر څه چې کوي دغه بدبختي ځان ته مخامخ کوي د ټاپي پروژه هم هغه د وروسته پاتې سو چې ګاز او نفت چې انرژي دوی ته رسېدل هغه هم هغه پاتې سول کاسازر برېښنا دغه پروژه هم بند پاتې ده نو او خپله دغه بندیز د دوی خپل هغه محصولات او هغه فابریکې او هغه کرانیز محصولات او میوجات چې دي دا دوی د رکود سره مخامخ کوي د منځ تلو سره مخامخ کوي طبعا د افغانستان دغه بندرو د دایره د تور غونډې او دغه د لارې تورخم د لارې دوی په اسیا میانه سره تجارت کوه دا تجارت د دوی پر مخ بند شو دوی ټول محصولات تولیدات ورته بند پات شو د دوی ولس او د دوی ملي سرمایه‌داران او د فابریکو مسؤلین مجبور دي چې پاکستان هم تر ستوني ونسي او ورته وایي چې موږ ته بازار او مارکیټ را پیدا کړي افغانستان کې به صحیح آني یو اندازه نرخونه به د موادو لوړ کړي ولې افغانستان هم اوس هغه د خپل غذایي موادو چې ضرورت لري مواد نورو دغو ته ضرورت لري نو دغه دی چې موږ ته به موقتا دغه وکړي ولې موږ ولس نفرت هم د پاکستان د دولت په مقابل کې زیاتېږي او د دوی تولیدات هم ورته پاتېږي اقتصاد اعلا هم پسې فلجېږي او نړیواله سطح کې خو بیخي هغه د انزوا دی او د شدیدترین فشار لاندې دی چې ممکن مستقیم بل قدم کې بیا نړیواله ټولنه پر دوی باندې ځینې تعزیرات او بندیزونه هم اعلان کړي لکه پر روسیې چې اعلان کړي لکه پر ایران چې اعلان کړي یا پر نورو دغسې هېوادونو باندې چې هغوی افراطیت روزي یا افراطیت طاري کوي بله ډېره مننه پیروز صاحب پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی دا وروستي چاودنې دی خپله د ترهګرۍ ښکار دی که نه خپله د ده لاس پکښې کړي مننه په پاکستان یو داسې هېواد دی چې له ډېره وخته له کوم وخته چې دی جوړ شوی دی د پاکستان ټولنه په مذهبي او ټولنیز لحاظ یوه متضاده ټولنه ده په دې معنا چې هلته یو شمېر داسې قوتونه روزل شوي دي چې هغه افراطي افکار لري په څنګ کې ځینې داسې قوتونه هم شته چې هغه په اصطلاح ذات خیاله دي سکولر پاله دي او کوم مذهبي ګوندونه چې دوی پاللي دي هلته موجود دي هغه تر خپل منځ هم بېلابېل ټکرونه لري او په عین حال کې پاکستان د ځینو ګاونډیو هېوادونو پر خلاف لکه افغانستان هند او حتی ایران د هغو پر خلاف ځینې داسې کسان روزلي دي چې وخت پر وخت له هغو څخه استفاده کوي دغه د پاکستان دغه ډول تګلاره چې هم په کور دننه مختلفې مذهبي افراطي ډلې ساتي او په عین حال کې هغه مذهبي ډلې چې مرکزونه یې هلته موجود دي مدرسې لري د ټریننګ مرکزونه لري او په ضمن کې د پاکستان دغه بهرنۍ تګلاره چې د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د هغوی پر خلاف د تروریزم د صادرولو څخه استفاده کوي دا بالاخره د دې لامل ګرځي چې پاکستان په کور دننه د دغسې یو حالت سره مخ شي ځکه دا یوه طبیعي چاره ده چې کله ته تروریستان ساتي افراطیان ساتي او هغه په خپل منځ کې سره تضاد افکار لري متضاد ایډیالوژیان لري او په عین حال کې پاکستان له ټولنیزو اقتصادي سیاسي او ځینو نورو مذهبي ستونزو سره مخ دی مذهبي شخړې پکښې دي د دغو کنټرولول د دغو اداره کول بیا هغه داسې منظمول چې د پاکستان ته هیڅ زیان ونه رسولی شي دا امکان نه لري په عین حال کې د شنونکو په اند یا د هغه څوک چې په دې د پاکستان په اړه نظر لري یا د پاکستان چارې له نږدې څاري د هغو دغسې یو مفکوره هم مطرح کړې ده چې ځینې وختونه د پاکستان استخبارات یا د پاکستان هغه کړۍ چې غواړي له نورې نړۍ څخه خپل ځان نورې نړۍ ته خپل ځان سپین وښیي یا نورې نړۍ ته خپل ځان مظلوم وښیي
دغه ډول پلانونه او دغسې چاودنې بریدونه دا پاکستان قصداً طرح کوي د دې لپاره چې نړۍ ته وښیي چې پاکستان نه یوازې دا چې د تروریزم ملاتړ نه کوي تروریستان ساتي نه بلکې په خپله د تروریزم قرباني دی د تروریستان لخوا پر دې باندې بریدونه کیږي نو زه فکر کوم چې د پاکستان خپل داخلي جوړښت د دوی خپل داخلي پالیسي او د بهرنیو هیوادونو په وړاندې دوی تګلاره او په ضمن کې د پاکستاني استخباراتو یا د پاکستان د ادارې چالاکي دا دواړه پر یوه مهال باندې د دې سبب ګرځېدلی دی چې په پاکستان کې نن دغسې حالت رامنځته سي چې په بېلابېلو ایالتونو کې چاودنې رامنځته کېږي ملکي و پوځي اهداف په نښه کېږي او د پاکستان په وړاندې یو سرخوږی جوړېږي په عین حال کې فکر کوم د پاکستان اوسنۍ اداره چې کوم اداره په واک کې ده هغه غواړي چې د خپل ولس ذهنیت پر یو داسې لور واړوي چې د خپل کور دننه چې کومې ستونزې په پاکستان کې موجودې دي هغو ته د خلکو پام راوان نه وړي دا له ډېره وخته د پاکستان د پوځ او استخباراتو تګلاره ده چې کله د پاکستان ملت یا خلک په کور دننه ستونزو ته پام را اوړي او یا پر اداره او پر پوځ او پر استخباراتو باندې د خلکو نیوکې ډېرېږي نو دوی هر وخت یو دغسې گیم پر کار اچي یو دغسې پالیسي پر کار اچي چې د هغې له مخې د عوامو ذهنیت یا عامه ذهنیت تیر باسي نو دغه هغه د دغې لوبې یو اړخ هم کېدلی شي چې پاکستان غواړي یو ځل بیا خپل خلک له داخلي ستونزو څخه چې اوسنۍ اداره یا پوځ استخباراتو سره مخ دي ځکه پاکستان لکه څنګه ساتیر صاحب وویل د انرژي له کمښت سره مخ دي د سوداګرۍ د پانګې له تیښت سره مخ دي د خپلو هغه اساسي ادارو د خدماتو له وړاندې کولو له کمزوري وړاندې کولو او ظرفیتونو له کمښت سره مخ دي دغسې د نړیوال سیاست کې مشکلات لري نو د دې لپاره چې د پاکستان د عوامو ذهنیت پر بل لور واړول شي او هغه عامه ذهنیت تیر ایستل سي نو دغسې یو لړ اقدامات ترسره کېږي چې کورنیو ستونزو ته خلکو پام وانه وړي په عین حال کې د نړۍ د هغو هیوادونو په وړاندې چې هغوی په پاکستان نیوکې کوي او د پاکستان د تروریزم پالونکی صادروونکی او تولیدونکی هیواد بولي د هغو لپاره یو بهانه هم سي بله ډېره مننه سفیر صاحب د ځینو افغانانو نظر دا دی چې د افغانستان د ښه بهرني سیاست د دې لامل شوی دی چې مثلا پاکستان د نړیوال انزوا سره مخامخ سي او د پولې چې بندي کړي دي هم په دې خاطر چې پر افغانستان باندې فشار راوړي آیا زموږ ډیپلوماسي رښتیا هم همداسې پر مخ روانه ده چې پاکستان د انزوا سره مخامخ سي واقعیت دی چې د نوي زعامت په راتګ سره زموږ نړیواله سیاسي پالیسي ډېره مؤثره ده ځکه چې دوی نړیوالو هیوادونو توجه و دې ته راواړول چې د افغانستان کې دغه نا اعلان شوی جنګ چې دی دا د افغانانو ترمنځ نه دی دا د افغانستان د خلکو د خوا تعمیل شوی نه دی بلکې دا عوامل لري چې دلته زموږ ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه او دوی د خپلو ګټو په خاطر باندې دا لوبې راپیل کړي دي او دا 40 کاله افغانستان د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړی دی نو ځکه نړۍ ته په اثبات ورسول او مختلف نړیوال کنفرانسونه په هر کال کې 2 او 3 جوړیږي او مستند اسناد ورته وړاندې کیږي نو دغه مسایل دي چې نړیوالو نن ورځ نتیجه هغه د موږ ثمره وینو چې پاکستان چې مخکې یعنی ډېر متحدین درلوده متفقین درلوده مرسته کوونکي درلوده اول د امریکا متحده ایالات متحده پاکستان ملاتړ و او په هر کال کې میلیارډونه ډالره هم نظامي هم اقتصادي مرستې ورسره کولې ولې دا ټول پر دوی ودرېدلې او دوی هغه خواخوږي دغه چې دوی درلودل مثلا سعودي عربستان او یا ته عربي متحده ایالات د هیوادونه هم اوس هغه د نظر په دغه حوادثو خصوصا د قندهار حادثه یعنی دی بخي یو نړیوال بود درلود معلوم سو چې جهاني ذهنیت خصوصا د اسلامي نړۍ ذهنیت هم د پاکستان څخه دغه سو ځکه چې دا مستند په اسنادو ثابت سو چې دغه پلان سوی په
پاکستان کې و، عملي هم د پاکستان د خوا سو. نو اوس هغه د دوی نږدې ملاتړي او سپورټ کوونکي چې مالي او سیاسي او ډیپلوماټیک سپورټ یې درلودي، سعودي عربستان او عربي اماراتو درلودي، چې هغوی هم حتی د خپله کله چې د افغانستان کې د عربي اماراتو سفیر پس له ډېر زخمیتوبه څخه تداوی لاندې و، ولې مړ کېږي. پاکستان غوښته چې حتی پاکستان هم په دې دغه کې تدفین کې او فاتحو کې ګډون کې طالبان هم، ولې دغه د طالبانو خواخوږي او د پاکستان خواخوږو دوی ته اجازه ورنه کړله چې دوی ګډون وکړي. دا په خپله ښیي چې دوی اوس انزوا سره مخامخ شوي، او پاکستان خو بیا یو غولونکی او شیطاني سیاست لري چې نن د یوه سره سبا د بل سره بله ورځ بل په غېږ کې پروت دی. اوس دی بیا غواړي چې دغه ته نړیوالې ټولنې ته وښیي چې تاسو نه یاست، موږ هغه دی چین ته هم لاس غځولی سو او روسیې ته هم غځولی سو. دا چې روسیه هم پر دوی باندې بدګمانه ده د شوروي ماتېدل او د روسانو اشغال په افغانستان کې، او دا د جهاد پیل هم د پاکستان کې را پیل سو. او پاکستان و چې شوروي پر 15 ټوټو باندې وویشل سو، او پاکستان مو دی چې تر اوسه پورې دوی نظامي ګرۍ ته زیاته دغه ورکوي نظر و اقتصادي یا مشترکو پولو یا ګاونډي مناسباتو په یوازې نظامي دغو ته. او دوم د دوی د ISI چې په ډېر تعصب د انګلیس ته خوا روزل سوی، او ډېر وخت د انګلیس تر مستقیمې رهبري لاندې، حتی پاکستان چې کله استقلال ته ورسېد د هغوی تر رهبري لاندې دوی فعالیت لرلو. نو اوس دوی هغه زور استعماري شکل باندې دوی غواړي چې د نظامي لحاظه په هیوادونو کې نفوذ وکړي. مثلا موږ وینو چې د ګاونډي هیوادونه که پاکستان دی که افغانستان دی او که نور داسې ګاونډي هیوادونه یو هم د پاکستان څخه ښه زړه نه لري. نو دغه مسایل دی چې زموږ د افغانستان اوسنی پوخ سیاست، نړیوال سیاست، هغه د مخ پر وړاندې روان دی، او پاکستان ورځ په ورځ تاریکۍ خواته او د نابودۍ خواته درومي. نو لکه پیروز صاحب چې وویله چې حتی پاکستان اوس د خپلو داخلي د هغو څخه مشکلاتو ستونزو څخه هم بیریږي، د ولس نارضایتي هم څه بیریږي، ځکه چې طبعا دغه د تجارانو سرمایهدارانو چې سیاست دغه دی او یا د صنعتګرانو محصول ځای پر ځای پاتې شي، مارکیټ پیدا نه شي، بازار ورته پیدا نه شي، او دوی ونه کولی شي خپل خام مواد مثلا د نورو نړیو څخه را پیدا کړلی شي. په خپله د دوی جامعه، د دوی ټولنه، د دوی ولس دغه دولت په مقابل کې درېږي. لکه اوس هغه د په راډیوګانو کې موږ اورو هغو چې مخکې د پاکستان د دولت ملاتړ کاوه، اوس د هغوی پر ضد باندې او د دوی پر سیاست باندې انتقادونه کوي. دا خود به خود معلوموي چې دغه د افغانستان د اوسني زعامت پوخ نړیوال پالیسي وه، سیاست و چې نن ورځ پاکستان انزوا سره مخامخ کړی دی. بله، ډېر مننه پیروز صاحب. د پولو بندېدل د افغانستان په وړاندې آیا دا یو فشار دی پر افغانستان باندې که نه؟ په اوسنیو حالاتو کې فکر کوم چې تر یو حده یو فشار دی، که څه هم موږ د پخوا په څېر هغسې مجبور نه یو چې ټوله تکیه مو پر پاکستان ده، خو د یو څه مودې لپاره کېدلی شي چې موږ ته ځینې مشکلات جوړ کړي، ځکه چې لا هم افغانستان له نورې نړۍ سره دغسې پراخې تجارتي اړیکې یا دغسې لاسرسی و نورو هیوادونو ته نه لري لکه د پاکستان سره، ځکه یو خو موږ له پاکستان سره په ډېرو برخو کې نږدېکت لرو. زموږ خلک تجاران، سوداګر هغه له پاکستان سره په معمولي ډول باندې راشه درشه و، تعلقات ډېر ول، هلته د دوی شناخت ډېر دی، لاسرسی ډېر دی. نو پر نورو لورو باندې تر اوسه افغان تجارانو یا افغاني پانګوالو چې تجارت په ساحه کې کار کوي، دوی دومره آزاد لاسرسی نه لري، یا تګ راتګ و هغه علاقه و روابط چې په کار دی هغه نشته. خو دومره ویلی شو چې د پخوا په څېر تاثیرات د پاکستان اوسنۍ لارې بندونې چې پخوا بیا کوم تاثیرات درلودل هغه اوس ځکه نه لري چې موږ د ایران پر لور هم تجارتي لارې لرو، د منځنیو اسیا د هیوادونو پر لور هم لرو، حتی اوس تر چین و، اروپا و، ترکیې و، امریکا پورې موږ لاسرسی لرو. د هوا له لارې هم موږ دونه امکانات ترلاسه کړي دي چې خپل مالونه یا واردول یا صادرول دې ته لاسرسی پیدا کړو. خو د یو څه وخت لپاره به حتما مشکلات ولري، مګر له نیکه مرغه چې اوس موږ دې ته نه یو اړ چې دوی ته زارۍ وکړو چې تاسې موږ ته لار پرانیزئ، موږ له
یو شمېر مشکلاتو سره مخ یو او موږ به حتی دې ته ورسېږو چې د خوړو یا د لومړنیو موادو له کمبود سره به مخ کېږو. په عین حال کې چې د ناروغانو کومه ستونزه پخوا په ډېره کچه موجوده وه چې هغه اوس په کور دننه په ښارونو کې مثلا کندهار دی، هرات دی، کابل دی و نورو هیوادونو هند ته تګ راتګ اسانه دی. نو هغه ډول مشکلات چې پخوا موږ سره مخ کېدو د روغتیا په برخه کې، د خوراکي توکو په برخه کې، د نورو هغو لومړنیو ضروري موادو په برخه کې، اوس فکر کوم چې په هغه ډول حالت کې نه یو، خو تاثیرات بیا حتما تر یو حده وي. بله، ډېر مننه استاد صاحب. لکه څنګه چې فیروز صاحب ویله چې د افغانستان دپاره خصوصا د افغانانو دپاره به ځینې مشکلات وي د پولو تړل. خپله پاکستان په دې برخه کې کم تاوان کوي. ښه، د افغانستان په هکله خو فیروز صاحب ویل چې دا یو موقت فشار ممکن وي، اما پاکستان اوږدمهاله ستونزو سره ځان مخامخ کوي، ځکه چې لنډمهاله کې خو ما مخکې وویل چې دوی د صنعتکارانو دوی محصولاتو زراعتي او صنعتي دغه مارکیټ باندې تړلی سو، ځکه چې نه مرکزي اسیا ته دوی دغه ترانزیت د افغانستان د لارې تېرېږي، چې مرکزي اسیا دوی بله لاره هم نه لري، او نه هم افغانستان چې تر اوسه د دوی د محصولاتو عمده مارکیټ و، بازار و، دا هم پر دوی باندې ودرېدی. نو ځکه چې پاکستان خپله دغه اوسنی حکومت یې د مطلق د خلکو تر فشار لاندې راتلونکی دی، راځي، او په عین زمان کې پاکستان ما مخکې ویل چې د انرژۍ تر د شدید قلت سره مخامخ دی، چې نه برېښنا لري نه ګاز هم مخ پر خلاصېدو دی. ولې دغه پروژې هم نسي ورته دغه کېدلی رسېدلی، او دغه دی چې دوی اقتصاد هم فلجوي او نړیوال سیاست هم فلج سو، او د نړۍ ذهنیت هم د پاکستان په مقابل کې خراب سو، او دغه پروسه که هر څومره اوږدېږي، لکه افغانستان په دې 2 کال کې ځان ته وکولی شو چې مختلفو لارې ترانزیټي لارې ځان ته پیدا کړي، نو افغانستان خپل محصولات تولیدات هرې خواته بازار ته انتقالولی سي، ځکه چې ولیدل چې په دا لنډ وخت کې دا د ایران هم دلته یو نندارتون خلاص کړي، او زموږ ملي سوداګر ایران هم دعوت کړله. مثلا زموږ محصولاتو ته نن ورځ د ترکمنستان د لارې هم د باندې وتلی سي، د مرکزي د اسیا سره د منځني اسیا څخه هم وتلی سي، مثلا هېواد وتللی سي، او د ایران د چای بهار بحري لار خو زموږ پر مخ خلاصه ده. نو په دغه حساب باندې دغه د ان سره زموږ سیاسي، ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې زیات شوې. حتی ان کوشش کوي چې زموږ پر خلکو باندې او اصولتونه دغه کې د ویزې و د رفت آمد، نو هغه مریضان چې پخوا به مجبور و افغانستان کې تداوي نه کېدله، پاکستان ته تلله، اوس په ډېر اسانۍ هندوستان ته تللی سي، او په هندوستان کې ښه تداوي هم کېدلی سي. او لکه پیروز صاحب چې ویل موږ حتی نه د وچې او د مځکې د لارې یا د بار د لارې د شایبار، بلکې هوایي دغه ترانزیت زموږ د هند سره هم مادې شروع شوی دی، ممکن د نورو بعضې عربي هېوادو سره هم زموږ هوایي ترانزیت را شروع سي، چې افغانستان به په دې کې بیا هم ګټونکی او افغانستان اوږدمهاله ته متوجه سو چې دوی باید داسې لاره ولري چې نور د پاکستان د احتیاج څخه افغانستان ووځي. نو ځکه دغه مسایل دي چې نن ورځ پاکستان په خپله ځان د غرقېدو خواته بیایي، او افغانستان ځان ته د نجات لارې پیدا کولی سي، لکه اوس چې پیدا کړي دي. نو آخر کې به پاکستان خپل په منځ کې غرق وي، او هیڅ شی به د باندې نسي وتلی. یو د کراچي د بندرونو د لارې که دوی د بحر د لارې کوم هېوادونو ته دغه کړي، او هغه هېوادونه بیا د دوی محصولاتو ته تولیداتو ته زړه نه ښه کوي، چې ځکه چې هغه کیفیت چې په نورو دغو کې د پاکستان په دغو کې نسته. نو ځکه پاکستان په خپله تر هم سیاسي فشار لاندې، هم اقتصادي فشار لاندې، هم نړیوالو ټولنو تر فشار لاندې راتلونکی دی، او دی په خپله ځان محاصره کوي او ځان غرقوي. خپل ولس یې مجبور دی چې دوی په مقابل کې د پاکستان ودرېږي. بله، ډېر مننه فیروز صاحب. پاکستان 2 ډوله فشارونه پر افغانستان واردېږي، یو دا دی چې جنګ دلته تود وساتي، او دوم د پولو بندېدل دي. که همیشه داسې د فشار په ډول پولې بندېږي، نو د افغان دولت لپاره لومړیتوب به څه وي؟ د افغان دولت لپاره خو فکر کوم چې اوس افغان دولت خپل هم په دې پوه سوی دی چې زموږ لومړیتوب دا دی چې په مجموع کې د
پاکستان له احتیاج څخه موږ ته خلاص وو ځکه پخوا حالت داسې و د افغانستان چې ټوله تکیه پر پاکستان و نو د افغانستان چې اوس د تجارتي لارو د ډیرو پرانیستلو یا د ډیرو تجارتي او اقتصادي روابطو د ډیرولو هڅه کوي یو لومړیتوب همدغه دی چې افغانستان باید له هغه پخواني حالت څخه چې ټوله تکیه په هر څه کې پر پاکستان کړې وه هغه باید نور داسې نه وي چې موږ د پخوا په څېر پر هغه زاړه حالت باندې پاتې یو له نورو نړۍ سره زموږ روابط یوازې د پاکستان نه لري په عین حال کې د افغانستان هڅه دا ده چې نورې نړۍ ته دا قناعت ورکړي چې پاکستان نه یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د ټولې دنیا لپاره خطر دی په سیمه ییزه کچه هم نړۍ ته دا ثابته ده او د افغانستان هڅه دا ده چې هندوستان خو دا دی د پاکستان د لاسوهنو قرباني دی ایران تر یو حده پورې چې ځینې بلوچ افراطیان چې په ایران کې ځینې بریدونه کړي او په پاکستان کې ځالې درلودې حتی د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې اوس هغه د تر عربي هیوادونو پورې د دې هغه په اروپا او امریکا او دا وروستیو څو کلونو کې چې کوم ترهګریز بریدونه د نړۍ په لرو بر کې وسول په ډېره کچه هغه کسان و چې له پاکستان کې روزل شوي یا پاکستان ته تللي راغلي وو نو د افغانستان د دولت هڅه په ډیپلوماسي په برخه کې دا ده چې نړۍ ته قناعت ورکړي چې پاکستان یو ترهګریز هیواد دی هلته افراطیان نه یوازې دا چې دولت یې ملاتړ کوي بلکې د ټولنې عامه ذهنیت یې داسې دی یا هلته ځینې د رسمي ګوندونه دولتي ګوندونه داسې دي چې ترهګري د دوی رسمي تګلاره او کړنلاره ده نو همدغه وجه ده چې د افغانستان بهرنۍ پالیسي دا ده چې کله په کومو کنفرانسونو کې ګډون کوي یا د نوي هیوادونو ډیپلوماټانو سره ناستې کوي یا کله چې سفرونه کېږي نو هڅه کوي چې د سیمې کړکېچ لکه ولسمشر غني چې په دغه د مونیخ په کنفرانس کې هم یادونه وکړه چې د افغانستان کړکېچ دا یو د افغانستان کورنی کړکېچ نه دی بلکې دا کړکېچ سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري سیمه ییز بعد یې دا دی چې په دې کې پاکستان ډېر دخیل دی د پاکستان هغه کړۍ چې د پاکستان رسمي ملاتړ لري او په پاکستان کې رسمي فعالیتونه کوي هغوی نه یوازې افغانستان ګواښي بلکې په سیمه ګواښي نړۍ ګواښي نو د افغانستان لومړیتوب اوس په دوه برخو کې راڅرخي یوه برخه یې دا ده چې افغانستان باید له هغه پخواني و زوړ احتیاج څخه چې په اقتصادي ډګر کې په روغتیا په ډګر کې حتی د تعلیم په ډګر کې دا چې پر پاکستان باندې موږ په ټوله معنا متکي وو دا باید ورو ورو راکم کړل سي او دغسې حالت باید رامنځته سي چې بالاخره پاکستان موږ ته محتاج سي ځکه پاکستان موږ ته محتاج هم دی په دې وجه چې پاکستان منځنۍ اسیا ته د تګ راتګ بله هېڅ لار نه لري یوازینۍ لار چې دی ورڅخه تېرېږي هغه افغانستان دی او په عین حال کې افغانستان د پاکستان لپاره یو ډېر ښه مارکیټ هم دی نو دغه مارکیټ پاکستان هېڅکله له لاسه نه ورکوي او په ضمن کې د افغانستان دولت هڅه دا ده چې بالاخره پاکستان په دې قانع کې چې کوم ترهګر دوی پالي یا په اوږده مهال کې چې دوی پاللي وو له هغه څخه بالاخره باید لاس واخلي که لاس وانخلي سیمه او نړۍ بالاخره پر پاکستان داسې تاجرات لګوي یا یو دغسې سره کرښه ورته کشوي چې که تر هغه پاکستان واوړي نو پاکستان به یا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ کېږي او یا دا امکان ډېر دی چې د پاکستان په ځینو برخو کې نړیوال قوتونه عملیات وکړي نو زه فکر کوم چې ممکن په راتلونکو څو کلونو کې ورو ورو موږ دې نتیجې ته ورسېږو چې له یوې خوا مو پر پاکستان په اقتصادي برخه کې تکیه راکمه سي او بالاخره دې نتیجې ته به ورسېږو چې پاکستان به له موږ سره یو توافق ته رسېږي او موږ به د دوو ګاونډیو هیوادونو په توګه داسې ژوند کوو چې دوی زموږ ګټو ته درناوی ولري او موږ د دوی ګټو ته بله ډېره مننه اسد صاحب یو مسله د افغان مهاجرینو ده په پاکستان کې میلیون زیات افغان مهاجرین هلته اوسېږي دا هم خپله یو د فشار یو اله ده پر افغانستان باندې اوس دولت ته په دې برخه کې کوم اقدامات کول پکار دي چې د افغانانو په راستنولو کې چې تر څو د دغه فشار څخه خلاص شو زه به د غورچاند په ډول باندې ووایي دغه دوې مسلې دي چې افغانستان باید جدي ګامونه پورته کړي لومړی چې زموږ مهاجرین دي د دوی د ستونزې حل لپاره باید نړیوالې مرستې راټولې کړي که غواړي چې د پاکستان د دغه څخه زموږ لاس خلاص شي موږ باید خپل بشري نیرو مو چې متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې په زیاته برخه پاکستان او ایران کې پراته دي ځینې مسایل چې زموږ بشري نیرو موږ دغه ځای
بیرته راولو او خپل په خاورو خپل په مینه کې ځای پر ځای سي چې یو د سربازګرۍ چې د مخالفینو په نامه باندې او یا افراطیت وخواته سوقي یا په مدرسو کې زموږ ماشومان زنګمرګ روزي دا ټول پاکستان کې معلوم دار د دود شرب خلاص یو دوه زموږ نیرو به زموږ خپل په خاور کې د تولیدات او محصولات او د بشري نیرو په توګه باندې به هم د دوی د مغز څخه هم د بازوګانو څخه به استفاده کیږي اصل برازي او بل مسله مهمه چې د په دې 14 کال کې ډیر اسعار افغانستان ته د مرستو په توګه د قضیه په توګه او د نورو کومکو په توګه رااله ولې متاسفانه پاکستان سره زموږ دغه خلاص سرحد موږ ته دونې ضرر راورسوه چې زموږ ټول دا خارجي اسعار دوی بیرته په کالدارو باندې رانیول او اسعار د افغانستان څخه نقلول او افغانستان کې نن ورځ کالدار تر افغاني زیات چلن لري خصوصا سرحدي ولایتونه چې موږ د پاکستان سره سرحد لري پوله لرو ډېره اوږده پوله او ډېر ولایتونه مو هم د دوی سره هم سرحد دي نو دولت ته ضرور ده چې پر خپله کالدارې باندې په داخل د افغانستان کې بندیز راولي که دا راولي دا په خپله یو غټه ضربه ده پاکستان پر اقتصاد باندې او اسعاري راکړې ورکړې باندې چې هم به زموږ د افغانستان څخه آثار نه خارجېږي د تورو لارو څخه د غیر مستقیمو لارو څخه د منفي لارو څخه به هم نه وځي او د کالدارو چلند که دلته ولویږي کالدار لکه اوس هم چې د ډالر په مقابل کې نظر افغاني ته ډېر کښته سوې ده ولې بیا هم که چیرې په افغانستان کې قیودات پر وضع سي د چلند ولویږي په خپله بلا هم کالداره یعنی لا هم ډېره ټیټه سي نو دغه دوه مسلو ته زما زه دولت متوجه کوم او دولت سهیل لرم که غواړي چې پاکستان څخه دا غټ شم واخلي اسانه دی چې خپل د مهاجرینو چې هلته پتنګ سوي دي لکه مخکې پیروز صاحب چې وویله دا هم باید لار ورته پیدا کړلی سي چې بیرته راستانه سي او دغه کرنسۍ د لحاظ څخه د کالداري چلند باید افغانستان کې لکه یو څو مر مخکې قندهار کې چې یو تعزیرات موقتا پر وضع سوه پاکستان باندې ډېر بد تاثیر وکړي اما ولې متاسفانه چې دغه د پاکستان منافع وي او د پاکستان فعالیتونو چې بیرته نه کالداره په هغه حجم باندې تنه قندهار کې نه مال دا ټول سرحدي ولایتونه چې د پاکستان سره همسرحده دي کالدارې په چلند کې دي دغه موضوع دوه موضوعګانو ته که دولت جدي توجه وکړي پاکستان په خود خپله پر مخ لویږي بله ډېره مننه د کندهار د ملي ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو زموږ د نن خبرې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي له خپلو درنو مېلمنو څخه بیا هم مننه چې خپرونې ته حاضر سواست تشکر تر بیا پرې د الله په امان ښه وختونه په مخکې ولرئ